د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وايي اوس مهال د هیواد د لوی مقیاس 9 او د کوچني مقیاس 115 کانونه د اکتشاف استخراج چارې روانې دي چې شاوخوا 100,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. په دغو کانونو کې د سرپټین، کرومایټ، تالک، سره زر، ګچ، چونه، اهک، نیفرایټ، مرمر، مالګه، سرب، جست، کلسیټ، رخام، ټراوټرین، د ډبرو سکارو، یاقوت، د سیمنټو خام مواد، باریټ، اوسپنه، مس او داسې نور منرالونه شامل دي. د افغانستان د سټنډرډ ملي اداره وايي د فراه له 80 ملي بندر څخه 52 ټنه بې کیفیته ودانیز توکي بیرته ایران ته ګرځولي دي. مسؤلین وايي د وارداتي توکو کنټرول او د کیفیت تثبیت د دې ادارې له لومړیتوبونو دی او هیڅ ډول بې کیفیته توکو ته به اجازه ورنکړي چې هیواد بازار ته دننه شي. د کاپیسا امنیه قومندانۍ وايي دوه ځوانان چې له کابله د ولایت تفریح لپاره ورغلي وو د سیاحت په مربوطاتو کې په سیند کې د لامبو وهلو پر مهال ډوب شوي او ژوند یې لاس ورکړی دی. مسؤلین وايي یا د پیښې د جمعې ورځې وروسته له غرمې شاوخوا 3 بجې او 10 دقیقې شوې ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وايي چې په دغه ولایت کې د جال او تزویر په تور 2 کسان نیولي دي. د یادې قومندانۍ په خبرپاڼه کې نیولي چې له نیول شویو کسانو سره 15 جعلي مهرونه او یو شمېر جعلي اسناد هم ترلاسه شوي دي. لومړنۍ څېړنې ښودلې چې یادو کسانو د اسناد او مهرونو په جال کې مستقیم لاس درلود. د هیواد ملي لوبډلې لوبغاړي تمیم رحمان رحماني د تکواندو نړیوالو آزادو سیالیو کې خپلو 3 سیالانو ته ماته ورکړه او د سپینو زرو مډال واخیست. مسؤلین وايي د هیواد ملي لوبغاړي تمیم رحمان رحماني په 48 کیلوګرام وزن کې د تکواندو نړیوالو آزاد سیالۍ کې خپل قزاقستاني او اماراتي سیالانو ته ماته ورکړه او د سپینو زرو مډال بحثو ترڅنګ 2 مقام خپل کړ. د راپورونو مخې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وتو له امله څه باندې 200 کسان مړه شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. ډنډ اوسپنې راپور ورکړی چې په سوات، بونیر، شنګله، باجوړ، کوزدیر، بیټګرام او منصیره ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتو له امله لسګونو کورنیو او ښوونځیو په بشپړ یا یو څه ډول ویجاړ شوي او د سوات په ځینو سیمو کې د برېښنا پایو او ترانسفارمرونو د تخریب له امله برېښنا پرې شوې ده. او په الاسکا کې د اوکراین جګړې ته د حل موندلو په موخه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ سرمشریزه پرته له کومې هوکړې پای ته رسېدلې، خو ټرمپ دا ناسته ګټوره بللې او ویلي چې له پوتین سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د راپورونو مخې له ولادیمیر پوتین سره د تړون دروازو تر شا شاوخوا 3 ساعته خبرو وروسته د خبري کنفرانس پر مهال ټرمپ دا ناسته ډېره ګټوره وبلله او ویل که څه هم کومه پرېکړه ونه شوه خو په وینا یې له پوتین سره د اوکراین په خبرو کې پرمختګ شوی دی.